خراسونو زمونږ مایکروسافټ وینډوز کې لیکچر نمبر 1 سٹارټ زمونږ اول درس دی. نن به درس شروع کو. نننی درس کې به زه تاسو ته وینډوز شروع کوم. خو د کومې وینډوز باره کې به زه تاسو ته خبرې کوم؟ وینډوز 10. لومړنی سٹارټ تاسو ته ما ویلي و چې زه به تاسو ته د رایټ کلیک نه اخلم. کوم کلیک نه به اخلم درته؟ د رایټ کلیک نه، بلکې د هغې نه مخکې به یو څو خبرې نورې وکړو، او هغه دا چې د ډیټا سیکیورټي باره کې به زه خبرې وکړم. کمپیوټر کې کومه ډیټا یا کوم معلومات چې موږ سره پراته دي دا سیکیورټي ته ضرورت لري. تاسې اکثره ټایم غواړئ چې خپله ډیټا په سیکیور حالت کې وساتئ. موږ مختلف قسمه سیکیورټي په وینډوز کې لرو چې موږ په ډیټا ولګو. We have different security, like for example file security, folder security, همدغه شانته BitLocker drive security، همدغه شان user account security، همدغه شان موږ سره system security. We have different security. File, folder, BitLocker, user account, system security. دا different security نه دي چې د دې په اساس باندې موږ خپل ډیټا کولی شو سیستم کې سکیور کړو. تر ټولو لومړنۍ خبره موږ سره چې کومه ده هغه ده فایل سکیورټي. فایل سکیورټي څنګه سکیورټي وي؟ زمونږ پر کمپیوټر کې چې کومه ډیټا پراته ده، اورال ډیټا، څه ډیټا شي دغه ډیټا دوه حالاتو کې پراته وي. یا به زمونږ دا ډیټا په انکریپټډ حالت کې وي او یا به زمونږ ډیټا په ډیکریپټډ حالت کې وي. ډیټا به یا انکریپټډ وي او یا به ډیکریپټډ وي. اصلا کې دا اولنۍ خبره د ډیکریپټډ ده، یا به ډیکریپټډ وي او یا به چې کوم دی انکریپټډ وي. انکریپټډ کوم حالت ته ویل کېږي او ډیکریپټډ کوم حالت ته ویل کېږي؟ انکریپټډ مونږه ډیکریپټډ هاي حالت ته ډیټا مونږ چې هغه ان سکیور وي، او انکریپټډ د ډیټا هغه حالت ته ویل کېږي چې پاره کې ډیټا څنګه سکیور وي. یو ډیټا دا هغه سکیور کو مونږه د دې لپاره مونږه ډیکریپټډ حالت استعمالو. او انکریپټډ کوم حالت ته ویل کېږي؟ ډیکریپټډ هاي حالت ته ویل کېږي چې کومه ډیټا تاسو ان سکیور وي، او انکریپټډ هغه حالت ته ویل کېږي چې هغه کې ډیټا سکیور وي. سکیور څه معنا او ان سکیور څه معنا؟ د دې نه دا معنا نه ده چې د ستا ډیټا به څوک استعمالوي نشي انکریپټډ حالت سره، نه، ډیټا به یوز کیږي. زما په دې سیستم کې چې څونه ډیټا تاسو ته ښکاره کیږي، په دې سیستم کې څونه ډیټا ښکاري دا انکریپټډ حالت نه لري. دا ټول ډیټا ډیکریپټډ. که زه نور ډیټا واچوم هغه به ډیکریپټډ وي، که نور واچوم هغه به ډیکریپټډ وي. تاسو ته څنګه پته لګیږي چې زموږ ډیټا ډیکریپټډ ده؟ د دې نه که دا فایل ته ځان ته سند کې په خپل کمپیوټر کې نشي استعمالولی، استعمالولی شي. که دا ټول ډیټا ته ځان ته سند کې ته په خپل سیستم کې له دې نه استفاده کولی شي. د دې د وجې نه دا ان سکیور ده، یعنی سکیور نه ده. سکیور ډیټا هغه ته وایي چې هغه ستا د کمپیوټر نه علاوه په بل سیستم کې کار ونه کړي. صحیح ده چې دلته به موږ سره کار کوي بغیر د پاسورډ به زه کولی شم د دې نه استفاده وکړم، خو داسې نشي کېدی چې ته دا ډیټا مثال دې نه کاپي کړي او بل کې هم ګورې. زه هم باید داسې کار ونه شي. نو دغه وخت کې چې کله ته دې موډ ته دا ډیټا بدله کړي چې بل سیستم کې کار ونه کړي، دې قسمه ډیټا ته بیا کوم ماډل ډیټا موږ ویلی شو؟ انکریپټډ ډیټا. اټ مینس سکیور ډیټا. اوس په دې ټوله ډیټا کې دغه یو فایل چې دا کلپ پې ښکاره کېږي دا سکیور دی. معنا دا ده چې که زه پرې باندې کلیک وکړم دا فایل به زه اوپن کولی شم، دا فایل زه دلته کتلی شم، خو که دغه فایل تاسې د ځان سره دا اوس مخکینی فایل دی، میبي بل ځای نه را انتقال شوی او یا د بل اکاونټ نه را انتقال شوی،
ګور فایل دلته لوډینګ کوي موږ سره که څه چې ته مثال دغه نور ډیټا عام ډیټا زه غواړم صرف په دې کمپیوټر کې استعمال شي نورو سیستمونو کې د دې استفاده ونه شي نو زه به دا د ډیکریپټډ نه کوم حالت ته وړم انکریپټډ حالت ته وړم ستاسو د سیستم ټول ډیټا په خپل باندې ډیکریپټډ وي تاسو به نه ډیکریپټډ کوئ په خپل ډیکریپټډ وي خو کله چې ته انکریپټ کې هغه کار وته کی مثال زه غواړم زما په سیستم کې په ډیسکټاپ باندې یا په یو ډرایو کې مثال یو فولډر دی یا یو فایل دی یا مثال یو پکچر دی یا یو ویډیو دا زه غواړم دا په بل سیستم کې کار وکړي ډیره ایزی او اسانه طریقه ده رائټ کلیک پراپرټیز د پراپرټیز نو ورسته به تاسو په دې کې رابشي چیرته سکیورټی ته ضرورت نشته جنرال کې به تاسو ایڈوانس تراشي او یو ټیک مارک ته انکریپټ کنټینټس ټو سکیور ډیټا دا ټیک مارک به تاسو ولګوي اوکے وی کې ځان سره دا فایل انکریپټډ شو دا فایل کوم ماډل شو انکریپټډ شو ګور دی یو میسج مونږ ته راکړي بیک اپ یور فایل انکریپشن کی په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ او لاغین ورسته تاسو بیک اپ اف ناو ریکمندډ باندې کلیک کړئ د تاسو ته و دې فایل ته پاسورډ ورکړه خو دا پاسورډ بسنګي دا پاسورډ بدسنی چې ته پرې باندې کلیک کړئ او پکچر ته پاسورډ غواړي نه دې پاسورډ مقصد دی کچیرته دا فایل بل سیستم ته انتقال کو او پاره سیستم کې زه په کلیک کوم نو ماره په پاسورډ غواړي کچیرته دا غي پاسورډ ماته زیاده فایل به زکتلې شم کراته نه از بیا او کته دا پاسورډ مورنه کی اسم ورنه کی او دا فایل به بل ته انتقالي نه ورته پاسورډ غواړي سم نو به کار نه کوي به مجبوریت ته ډیلیټ کی په یو طریقې سره نشي کولای دا به ډیکریپټډ کی کومه ډیټا چې په کوم کمپیوټر کې انکریپټډ شو هغه ډیټا په بل کمپیوټر کې په یو طریقې سره موږ نشو کولای کوم حالت ته کنورټ کو بیرته انکریپټډ نه ډیکریپټډ حالت ته وېسو په هغه کمپیوټر کې به دا ډیټا بیرته بسنګ کیږي په هغه کمپیوټر کې به ډیټا بیرته ډیکریپټډ کیږي په کوم کمپیوټر کې چې تا انکریپټ کړي و نو زه ګورم پاسورډ ورکم دا فایل به ځان سره د پاسورډ ځان ته یو فایل هغه به ځان سره ثبت کی کوم ځای کې به ثبت کی لیټ سپوز ډیسکټاپ باندې ثبت کوم زه راوشم سب کوم نیم متور کا فار ایگزامپل مای سکیور فایل دا نیکسٹ کا دا غیر ورسته به شي باندې کلیک کوم زه فینیش د ایکسپورټ واز سکسسفل دا بل ځان سره اوکې کو د پکچر باندې کله ښکاری کنه دا څه کولای شم دلته استعمال کوم نو پرابلم دیز کی پراپرلی د دې استفاده کوي شو ځکه دا کرنٹ امدا کمپیوټر دې پاندې کې پکار دې استعمال شي خو کدا تاسو فلش ته سند کوي په بل سیستم کې به ال دې کار کوي کله چې تاسو دا فایل سره کاپی کړئ ځکه ما ډیسکټاپ باندې سکیورټي سب کړنه نو به ته په بل فایل کې بس کې دی باندې به کلیک کې کته غواړي چې هغه پکچر استعمال کی لاغې ورسته به ته بیا نیکسٹ بیا به تاسو کې نیکسٹ پاسورډ وتا دې دې کنه هغه پاسورډ به ته ورکی د پاسورډ ورکړو نو ورسته به موږ سکو بیا به نیکسٹ کو دا او بیا څنګه کو هر کی فینیش دا اوس ما سره په دې سیستم کې دا مسله ده دا په کوم سیستم کې دا کار کومنګا دا په بل سیستم کې دا کار کومنګا بل چې بیرته دا انکریپټډ نکم حالت ته لاړ شي ډیکریپټډ حالت ته لاړ شي نو یو قسم ډیټا داسي چې تاسو سره هغه په ډیکریپټډ حالت کې توغواړي چې هغه انکریپټ شي ترڅو په بل ځکه ترڅو کې استفاده ونه کی د دغه مسلو لپاره موږ اولنې سکیورټي استعمالو دي د کوم ماډل سکیورټي ویل کیږي فایل سکیورټي موږ ته ویل شو نو یو فایل سکیورټي شو دا اکثره ټیم موږ پاغه ډیټا باندې لګو چې کوم ډیټا نه په کار چې بل ځکه استعمال شي د دې لپاره ډېری خبرې دي خو موږ به ورسته یوزر اکاونټ وي ان شاء الله پاغه کې بیا دې باندې تاسو ته خبرې کوم دا صرف د دې لپاره موږ نه لګو چې په بل سیستم کې دې کارونه کوي موږ دا د دې لپاره لګو چې په دې سیستم کې ډېر نفر باندې موږ دا بندو چې زیاتره کم نفر موږ نه غواړو چې هغه دا ډیټا استعمال کوي هغه باندې بندیدو لپاره هم د دې نه موږ استفاده کوو هغه ورسته خبرې دي ورسته ان شاء الله کار کوي ډرایو ته نه بلکې ته کولی شي
ډیر فایلونه په یو دمه انتخاب کی او رائټ کلیک په وکړي نه ډرایو ته ډایرکټ نه کیږي فولډر ته کوي شي فولډر باندې رائټ کلیک وکړه پراپرټیز ترا شي ټول فولډر انکریپټ کا خو ګوره دا خبر تاسو یې ساتي کدا بل کمپیوټر ته انتقال شو تاسو به چلته هم رائټ کلیک پیو کو کنه نو الته به دا ټیک مارک تاسو د دې پکچر لپاره کار نه کوي ځکه دا یو ځل انکریپټ شوی په بل سیستم کې به دې کار نه په دې کې اوس کار کوي په دې کې څه کولای شم چې دا ډیټا بیرته انکریپټډ نه ډیکریپټډ کوم اوس ګور رائټ کلیک په وکړو ډیټا انکریپټډ نه ډیکریپټډ تلاړه اوس پاسورډ د ورنوم کو سره بیا مطلب که پاسورډ ورنوم کو به بل سیستم کې بالکل کار نه کوي که پاسورډ ورکو بل سیستم کې د پاسورډ په ذریعہ استعمالوي شو خو بیرته کدا انکریپټډ نه ډیکریپټډ حالت تلار شو نو بیا ځکه موږ تر استفاده کولای شو بل موږ سره دویمه خبره چې کومه ده هغه تسویل کیږي فولډر سکیورټي فولډر موږ سره څه شته وای واټ از فولډر فولډر څه شي نو موږ د سویو folder is a box which through store or data is called folder folder یو box دی چې په دې کې موږ هغه خپل ډیټا څنګه کو سٹور کو او ساتو یا زمونږ په کمپیوټر کې ډیر ډیټا ای ډیر فایلونه ای نو موږ چې دا ډیر فایلونه باید په یو فولډر کې پراته ای په یو ځای کې پراته ای اوس ګورئ دې په انسایډ کې څونه نه ډیټا نو به ګورئ د فولډر په اساس زموږ ډیټا منظمېږي خو موږ فولډر سکیورټي باندې خبره کوو موږ سره دوه قسمه فولډر دي یو ته موږ سیمپل فولډر ویلې شو فولډر یو ته ویل کیږي وینډرار فولډر ورته ویل کیږي څو قسمه فولډر دي موږ سره دوه قسمه یو سیمپل فولډر دی یو وینډرار فولډر دی سیمپل فولډر کوم دی وینډرار فولډر کوم دی سیمپل فولډر چې کوم دی هغه کې ډیټا اچول کیږي خو دې کې څو خبرې دي دا اول سکیور نه دی سکیور فولډر نه دی وایرس پروټیکټډ نه دی په دې کې صرف یو خوبي موږ سره شته چې فاست دی څنګه دی موږ سره فاست دی معنی دا چې په دې کې ډېر په تیزی سره موږ خپل ډیټا اچو ډېر په فاست طریقې سره موږ خپل ډیټا اچو نور ګره سکیور نه دی وایرس پروټیکټډ نه دی د ډیټا هجوم نشي کمولای او دا فولډر په سیستم کې تاسو شکل رائټ کلیک وکړئ د نیو تراشي په دې کې وګورئ کنه دشتا فولډر پر کلیک کا دته سمپل فولډر ویل کیږي د شارټکټ موږ سره شته دی کنټرول شفټ ان سره هم موږ دا فولډر جوړوي شو نیم تاسو زر تور کوئی ورکه مثال my data پدې کې ته کولای شي ډېر په تیزی سره ډېر په فاست طریقې سره ډیټا سٹور کړي مثال رائټ کلیک فولډر دغه مثال my all data راشي کې دا ټول فایلونه سلیکټ کړه کنټرول ایکس سره کټ کا دا اوپن کو دې کې واچو تاسو ګورئ ډیر زیات ډیټا ما راوخستلو د کوم په یو ور واچول ټایم یې ونیولو نو فاست تیز دی خو سکیور نه دی مطلب دې باندې ته پاسورډ لګې دی لپاره بل سافټویر انسټال بل سافټویر د وجه نه مطلب په دې باندې سکیورټي لګي نو اوس کوم بل سافټویر انسټالو بیا ډېر مشکل شي راغی نه به موږ یو فولډر بل استعمالو چې هغه تسویل کیږي وینډرار فولډر وینډرار فولډر څنګه وینډرار فولډر کیو کار دی چې دا یو سکیور دی یو سکیورټي لري دویمه بل خبره ده وایرس پروټیکټډ دی د وایرس نه ډیټا ډېر په محفوظ شکل ساتي دې کې چې کوم ډیټا پرته هغه ډېر په اسانۍ سره وایرس نه وي او دریمه خبر به کې چې دا ډیټا کمپریسینګ کوي د ډیټا چې کمی هجوم کمی ډیټا کمپریسینګ نو چې د ډیټا هجوم کم کی وایرس پروټیکټډ شي سکیور شي سمدا خبرې بس دې کنه خو یو خبره به کې د چې هغه سلو دی معنی دې کې چې کوم ډیټا مونږ اچو هغه ټایم نسی وخت نسی او ټایم نه دی دوی نسی چې ډیټا کمپریسینګ کوي ډیټا کمپریسینګ څه ته ویل کیږي د ډیټا هجوم کمی مثال 5 جی بی ډیټا چې هغه 2 جی بی ته 1 جی بی ته راوړي
د سنه چې ډیټا لمن زوړي سایز یې کم دا کار به سمپل فولډر نشي کولای او د لوی نسلوم دی نو وینډرار فولډر یو دی اکثر وینډوز غانو کې پخپلای اوس ما سره نشته ما وینډوز کړي ما سره نه دی انسټال ګوره دی لیست کې خو نشته لیکن کمپریس زپ فولډر یو دا فولډر دی دا خبره د مخیل شته کنه یو فولډر دا دی سره خو په دې کې د سیدا د سمپل په شکل باندې ته په ډیټا اچويش ډیټا حجم دام کمی د ډیټا سیس هم دې څنګه کولای شي کمولای شي یو هغه فولډر چې پاره سکیورټي مونږ لګو چې لګونګه هغه سافټویر به ته انسټالې هغه سافټویر دی چې انسټال کې به ته د لیست کې راشي فولډر په شکل باندې راځي بیا او اکثر وینډوز کې د انسټالیشن ضرورت یې مرته نه اوس ما سره نشته د انټرنیټ نه ډاونلوډ کوم یو ځل تاسو به ځان سره واخلې بیا که تاسو دې استفاده کوئ پراپرلی کولای شي دا غوښنه استفاده وکړئ زبولی کوم د څه په نامه به سرچ کو وینډرار فری ډاونلوډ لیټیسټ ورژن دا به ډاونلوډ کو وینډرار کې ګور دوه قسمه فولډر دي ها یو 32 بیٹ دی او 64 بیٹ دی وینډوز سره چکی به هغه ډاونلوډ زما وینډوز کوم یو تاسو په خپل سیستم کې وینډوز پی سی باندې رائټ کلیک وکړئ پراپرټیز تراشي سلوش په تو بیٹ وینډوز مطابق نو ګردارې داشتا زبر کوم یو ډاونلوډ کوم دا صحیح شو ګردارې کلی پایناو ځینې په پیسو اخیستل کیږي او ځینې په پیسو اخیستل کیږي به کې نور ډېر خو به نه خو زبر صرف دا ډاونلوډ کوم اوس په حال لپاره ماته دا پکار دی دا به ډاونلوډ کومګه دا فولډر دی چې کله کلیک پیو کې تاسو بچی باندې کلیک کړئ ډاونلوډ सर कंप्यूटर के डाउनलोड गूगल का हां और जन कॉलेज सेव पे कई डेस्कटॉप पर या जो कम की तस सब कोई जवेद तो सेव राबशम दे ड्राइव के बे सब मदार वान शोस डाउनलोडिंग दे लग टाइम में उन्हीं से कदा सॉफ्टवेयर दे डाउनलोड होगी सही है ना दाशा डाउनलोड जो टाइम नहीं से कम स्पेस दे दे अरे कम एंटीवायरस डाउनलोड किया समझ चलो एंटीवायरस मैंने दे प्रकार का ना शेयर डाउनलोड होगा फोल्डर ना नेट तेज दे जरा डाउनलोड होगी खुदा वाले 10 सही है और सब पे को پاندیزی کې به صف کو دا له روان شو کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړو لاغه ورسره تاسو انسټال کړئ چې انسټال شو به لاغه ورسره کار ولې کوي نو دې تبلک ویټینګ کو تر څو دا څنګه شي ډاونلوډ شو روان دی اوس डाउनलोड شو کنه اوس تاسو راشي دا به انسټال کړئ یس انسټال دا به ځان سره وکړئ ډن اوکې اوس ګورئ په دې لیست کې دا شامل شي رائټ کلیک نیو راځي کنه تاسو سره اوس دې باندې تاسو کلیک کړئ فولډر مثال زده کې ډیټا چوم مای پرسنل ډیټا دا به اوپن کو هغه نو ورستا 8 باندې به کلیک کړئ او ډیټا کوم ذکر راته سره
کوم ځای کې چې ستاسو ډیټا وي هلته به لاړ شي. مثال د ډرایو کې ده مای آل ډیټا، دا ډیټا به زه راوالم دا پکچر دونه وخت به ونه نیسي. کله چې ډیټا ته سلیکټ کړه دې کې یو ټیک مارک دی ډیلیټ افټر ارچیوینګ، ډیلیټوي تاسو هغې ځای نه ډیټا چې کوم ځای نه سلیکټ کړه نو دا ټیک مارک، او که نه یې ډیلیټ کړي هلته یې پرېږدي بیا به دا ټیک مارک څنګه کوو؟ نو زه وایم ډیلیټ دې شي. بس سیټ پاسورډ، پاسورډ نه لګي اوکې که ډایرکټ، خو که پاسورډ تاسو لګوئ دې کې به تاسو پاسورډ ورکړئ، اګین هماغه سیم پاسورډ به بیا ورکړو. شو پاسورډ چیک یې که جندا دی که نه، دا به ځان سره څنګه کوو او دا به هم څنګه کوو. ګوره لږ پروسس ټایم نیسي، دا پکچر وکړو ویډیوز یې هغه به ډېر ټایم نیسي. اوس نیکسټ ټایم چې کله دې باندې کلیک کوو پکچر باندې کلیک کوو ما ته څه وایي پاسورډ ورکړه. هدې کې یو فولډر بل هم شته، دا دوه قسمه فولډر لیکي دي. دې ګوره په فایل باندې دا پاسورډ ولګولو، په چی باندې پاسورډ ولګولو؟ په فایل. که پاسورډ تا ته نه زده بیا ته نشي اکسس کولی، که پاسورډ درته زده وي نو بیا ته پاسورډ ورکړه ورته اټومیټیکلی هغه څنګه شي اوپن شي. په دې کې یو فولډر دی وینرار زپ، دا فولډر دی یو ګردار دی وینرار زپ او یو وینرار ارکیو. دا فولډر کې تاسو کلیک کړئ دا هغې سره فرق لري. فرق دا دی یو فرق لري، یو فرق دا دی چې دې په صرف فایل باندې پاسورډ لګوي شي او دا بل فولډر په دواړو لګي، پر فولډر هم لګيږي فایل باندې لګيږي. یعنی اوس ګوره زه بغیر د پاسورډ دې فولډر ته داخلېږم، او کله چې اوس به دې ډبل کلیک کوم ایډ سو هغه دغه ور نشته دی چې زه ډرایو ته لاړ شم مای آل ډیټا پکچر دې کې شته نشته، ځکه چې هغه دې نه ما کټ کړه. زه به دې کې زه نور فایل نه واچوم، دا پرې دا نه کټ کوم، زه دا دې دلته وي که کټ کې خو دا ټیک مارک ولګوه دا ځان سره دلته یو ټیک مارک دی انکریپټ فایل نیمز هلته و خو هغې کې کار نه کول. اوس تاسو ګورئ پاسورډ ورکئ، یو کار به دې کې کوئ چې غټ پاسورډ به ورکوئ، وړوکې ملي یو کرکټر ملي. مشکل دی که ته نیکسټ ټایم دې لپاره یو بل سافټویر د هغې په ذریعه دا هیک کېږي پیدا کېږي دا پاسورډ پیدا کېږي. نو په دې اساس موږ بیا څه کوو دې لپاره دا پاسورډ لږ اوږد ورکړو، دی دا اوږد پاسورډ نه هیک کېږي. صحیح ده که نه؟ انکریپټ فایل نیم ټیک مارک دې لپاره ولګوه چې پاسورډ دې په فولډر ولګېږي نه په پکچر یا نه په دې فایلونو. که دا آپ یې ګوره بیا هم دا پاسورډ په دې فایلو لګي، خو که دا ته ولګي او دا کېږي ځان سره دا به یو شان ورکړو. اوکې دا مو کې ځان سره اوکې کینسل وکړو. اوس راشي دې مونږ ته پاسورډ ته زده دی ان کریکټ پاسورډ سره مونږ لاګین کېدای نه شو، صحیح پاسورډ په دې لپاره ورکړو. بیا به دې به چې کوم دی په دې فایل باندې پاسورډ نه لګي دا به ډایرکټ اوپن کېږي، ځکه فولډر باندې لګېدلی دوی ته بیا ضرورت نشته. دا سخت مجدار یو فایل ته جدا جدا پاسورډ ورکړي. او دا خبره یاد ساتئ چې تاسو سره په دې کې په دې بل فولډر کې که تاسو وګورئ ډبل کلیک دې باندې وکړئ او بیا ایډ باندې کلیک کړئ او بیا دې کې یو فایل انتخاب کړئ، تاسو سیټ پاسورډ دې کې انکریپټ ټیک مارک کار کړئ. اول دا الته ترې موږ استفاده کولی شو. نو یو قسم سیکیورټي چې ده هغې ته موږ څه ویلی شو فولډر سیکیورټي، او فولډر سیکیورټي موږ سره دا وه. دلته به تاسو ډیټا څنګه دې نه بهر کوئ، ډیټا به څنګه بهر کوئ. د دې نه ډیټا د بهر کولو لپاره اسانه طریقه لرو. زه هم نه ده پکار دی کې ډیټا ټول سلیکټ که ایکسټریکټ ټو چیرته به ډیټا لاړ شي ډیسکټاپ ته. اوکې که وګوره دا ټوله ډیټا ډیسکټاپ ته راغله، دې ته ضرورت نشته نه ډیلیټ یې کړه. صحیح شو. اوس دا ډیټا که ته ډیلیټ کې ما هلته یو ځل ما سره شته نه زه به ډیلیټ کړم.
مطلب مې دا اوس دې فولډر کې پکچرز ما سره دي کنه دا ټول زه بهر کوم ایکسټریکټ ټو چیرته ای ډرایو ته اوکې پاسورډ به درته زده یې کنه ډېر تاسو راشي وګورئ دې نم ډیټا بهر شو نه هلته پاسورډ یو ځل ما ورکړو ورته کنه چې ډیټا بهر شو پاسورډ دې ورکړو نو به د دې ضرورت نشته دا فولډر به ډیلیټ څنګه انکریپټ او ډیکریپټ هغه بیل خبره و انکریپټ معنی سکیور او ډیکریپټ معنی انسکیور او انکریپټ معنی سکیور دا خبره بیل ده چې پاسورډ مونږ لګو دا بیل خبره ده پاسورډ کې ته لګي هم ته کرنٹ کمپیوټر کې نشي استعمالوله تر څو ته دا پاسورډ نشته خو فایل سکیورټي کې څنګه پاره کې ته دې سیستم کې استعمالوله شو په بل سیستم کې تر استفاده نه کیږي موږ سره دا دوه قسمه سکیورټي نه شولې نیکسټ دې کې بټ لاکر ټریډ سکیورټي ده او په دې تلن خبره نه کومه دا ډېر وګ ټاپک ته ان شاء الله په دې باندې سبب یې کار کو صحیح ده کنه ما تاسو ته ویلو چې درس په دې هفته کې لګ وي تر څو دا کلاس نه پر زیات شي